الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. زمال دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو ډیره د خوشحالۍ موقع ده چې الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړو په داسې بابرکته مجلس کې د شرکت. دا د الله رب العالمین عظیم احسان دی په موږ او تاسو، بیا خاص کر په دې علاقې والا باندې ډیر خوش نصیب دي، ډیر سعادتمن والا دي، ډیر نیکبخت دي هغه خلک چې د دې فتنو په دور کې چې هر طرف ته د فتنې دا تیاره خوره ده، داسې فتنې دي کورونه لري خبره جماعتونو ته راننوتي، حتی چې زما او ستا جیب ته راننوتي دي، زما او ستا جیب ته رارسېدلي دي. په داسې پورفتن دور کې خپل بچی او سړی را واخلي او د الله دی کتاب ته کښېني، قسما بالله چې دا غټه د سعادت خبره ده. ډېر خلک به په دې باندې فخر کوي، دا خبره به ورته خوند ورکوي، په دې باندې به هر ځای کې تفسیري کوي چې زه هغه سړی یم چې زما دومره بچی بار دي، په یورپ کې دي، په پلانکي ملک دي. ډیر خلک په دې فخر کوي او دا خبره ورته خوند ورکوي چې زما د بچی دومره تنخوا ده، دومره پیسې ګټي، دومره روپۍ ماته د میاشتې رالیږي. ډیر خلک به په دې فخر کوي او دا خبره به ورته خوند ورکوي چې یاره زما زوی افسر دی، پلانکي کې په پلانکۍ ډیګرۍ باندې دی، دومره تنخواه ده، دومره کسان د هغه نه ماتحت کار کوي، د هغه نوکران دومره دي. ډیر خلک په دې فخر کوي چې یاره زما ښایسته ژوند دی، محلات دي، مال دی، دولت دی، ګاړي دي، بنګلې دي، په دې باندې به فخر کوي. خو زه وایم که دا ټول شیزونه راټول کې رجع یو شي ته کېږي، قبر ته. والله العظیم که قبر ته تا ته دا بچی لاړ شي، قسما بالله که ستا بیبي ستا سره دې قبره پورې لاړه شي، ستا مال ستا د بچو عهدې تا سره دې قبره پورې نشي تللی. خو ډېر عظیم انسانان دي، ډېر نیکبخته خلک دي، ډېر د سعادت والا خلک دي. هغه خلک چې خپل بچی د الله دی کتاب ته کښېنوي، سره د دې چې د ده دا بچی مزدوري کوی شي، سره د دې چې د ده دا بچی یورپ ته تللی شي، خو دا هر څه پرېږدي، خپل زوی را واخلي د الله دی کتاب ته کښېنوي. په والله العظیم چې دا یو لوی سعادت. درې مرحلې په ټولو باندې راځي، په هر انسان باندې درې قسمه حالات، درې مرحلې را روانې. مخکې علماو بیانات کړي دي، زه صرف خلاصه بیانوم. زما دا درې خبرې به ټول بیاني، بیا به نور ټول دلایل په دې ذکر کېږي. درې خبرې.
درې قسمه حالات را روان دي په موږ او تاسو. یو ته مرحله الدنیا ویل کیږي. دا د دنیا چې کوم ژوند دی دا حالت دا ما او تا چې پکې ساه اخلو دا دلته چې راټول شوي دا موږ چې هېڅ هم نو را پیدا شو بیا په دې باندې مراحل راځي. د بچپن مرحله ده، د ځوانۍ مرحله ده، د بوډاوالي مرحله ده. یو مرحله د دنیا ده. دویمه مرحله ده مرحله البرزخ، د قبر ژوند. په دې دنیا کې خو زمونږ د ټولو دا ایمان او عقیده ده که نه چې هېڅوک هم دې کې همیشه پاتې کېدونکی نه دی. هر نفس به د دې دنیا نه روانېږي. کل نفس ذائقة الموت، هر یو ساه راښکونکی شی به د مرګ دا ترخه پیالۍ د دې نه دا خامخا څکل کوي، د دې نه به خامخا دا تریخ زهر دا تریخ د مرګ ګوټ خامخا څکي. نو دویمه مرحله په موږ د قبر مرحله مرحله البرزخ را روانه ده. او بالآخر په قبر کې هم زما او ستا همیشوالی نه. د قبر د ژوند نه پس یو بله مرحله را روانه ده، یو بل سفر زما او ستا مخې ته دی چې هغې ته مرحله المحشر یا مرحله الاخره ویلی کېږي. د آخرت هغه ژوند دی. د دې قبرونو نه به ما او ته الله را پاسئ او د محشر میدان به او سخته ورځ به نور به د یو میل په فاصله کې دا درې مراحل به زما او ستا مخې ته راځي. په دې مرحلینو به ما او ته تېرېږو. د هر مؤمن مسلمان دا خواهش دی، د هر انسان دا خواهش دی چې زه دې په دې درې واړو مرحلو کې کامیاب شم. خواهش دی که نه دی د هر انسان؟ په جومات کې ناست کسان د دې ټولو دا خواهش دی که نه چې یاره په دې درې واړو مرحلو کې موږ کامیاب شو. هم د دې دنیا په ژوند کې ماته کامیابي حاصله شي، هم په قبر کې زه کامیاب شم، هم په آخرت کې ماته کامیابي حاصله شي. ای زما محترمو که دا کامیابي غواړئ د قرآن سره تعلق پیدا کوي. الله به په دې درې واړه مرحلو کې کامیاب کړي. الله به په دې درې واړه مرحلو کې تاسو ته کامیابي درکړي. ژوند د دنیا به هم کامیابي، د عزت نه ډک ژوند به د ترقۍ والا ژوند به. زما محترمو دا خبره زه د ځان نه نه کوم، نه زما اجتهاد دی، دا د الله د کتاب خبره ده. قرآن کې الله فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله په تاسو کې هغه چاته عزت، فوقیت، کامیابی، اوچتوالی، کامرانی ورکوي چا چې ایمان راوړی دی. والذین اوتوا العلم درجات. او بیا الله رب العالمین دی کتاب سره تعلق برابر کړي، د قرآن علم یې حاصل کړي. قسما بالله د قرآن د عزت کتاب دی، د کامیابی کتاب دی. دا راونیسئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. الله د دې قرآن په ذریعې سره، د دې کتاب په ذریعې سره چې زما استاد بچو نن ختم دی راغلی، هم د دې قرآن په ذریعې سره الله رب العالمین قومونو ته عزت ورکوي. ويزع به آخرین. او الله رب العالمین دا د ذلت کتاب مقرر کړي. چا چې دې ته شا راوړلې ده، د دې سره بې وفایي کړې ده، د دې نه لرې پاتې شوی دی، دا یې نه دی راخستی، د دې سره تعلق نه دی جوړ کړی. ويزع به آخرین. الله به هغه خلق او هغه قومونه ذلیله کړي دي. که عزت غواړئ د الله د دې کتاب نه واخلئ، که کامیابي غواړئ د الله په دې کتاب کې کامیابي پرته ده. دا حدیث هغه حدیث دی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نافع بن عبد الحارث الخزاعی رحمه الله دا د مکی گورنر مقرر کړ او خپل په یو سفر باندې ووته چې ګورم دغه گورنر په اسمان کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره ملاو شو. ورته وی نافع ته خو ما په مکی باندې والی مقرر کی، د خپل ځان نائب مې مقرر کی، ما خو تا د هلته د مکی گورنر توب حواله که، دلته څه کې گورنري دې چاته پرېښوسته، په مکه دې څوک مقرر که؟ دا ورته وایي ما ابن ابزا مقرر. هغه ورته وایي من ابن ابزا؟ ابن ابزا څوک دی؟ دا څنګه داسې غیر معروف کس دې مقرر کړی؟
چې مونږ یې نه پیژنو تا په مکه باندې دا والي مقرر کړ گورنر دې مقرر کړ دا ورته وایي مولا من موالینا زمونږ د غلامانو نه یو غلام دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په تعجب کې شو چې تا دومره غټه ډیپټي دومره غټه عہده دومره عظیم منقبت د مکې والیتوب او گورنرتوب او خپل نایابت دا یو غلام ته حواله کړ دا ورته وایي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ما داسې نه دی مقرر کړی دا هغه سره یو عظیمه پیشلی ده هغه سره یو عظیم کلام دی د کمال نه ډک انسان دی ابن ابزه ما ځکه مقرر کړ انه قارئ لکتاب الله دا الله د قرآن قاری دی کتاب قاری دی د قرآن مجید قاری دی وعالم بالفرائض او د علم المیراث علم دی ورسره د میراث په مسلو باندې ښه پوهېږي ځکه مې مقرر کړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واورېدله چې یو کمزوری انسان د حیثیت په اعتبار سره غلام چې په پیسو باندې خرڅل کیږي او اخیستل کیږي داسې یو کمزوری انسان د مکې والی مقرر شوی نو در الله د رسول دا خبره ورته رایاده شوه وایي یا د الله رسول فرمایلي الله رسول دا خبره کړې وه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرين الله د دې کتاب په ذریعه سره قومونو ته عزت ورکړي که دې غلام ته الله نن عزت ورکړي دا د مکې والی مقرر دی دا د مکې گورنر مقرر دی دا صرف یو شی دی د هغې وجې نه دا د مکې والی مقرر شوی چې د سره د الله د کتاب علم د دې د وجې نه دې غلام ته الله په دې دنیا کې کامیابي نور څه شی همدغه یې که نه چې یاره ته مشر شي د الله د کتاب د وجې نه تا ته مشري میلاو شي او غټ غټ صحابه کرام ستانه ماتحت او غټ غټ تابعین د تانه ماتحت په مکه کې ژوند کوي او ته د هغوی مشري کوې دا سعادت دی که نه دی کامیابي ده که نه ده دې غلام ته دا کامیابي د الله د کتاب د وجې نه میلاو شوې وه په والله العظیم د دې قرآن د وجې نه میلاو شوې وه که دنیا کې کامیابه زندگی غواړئ او کامرانه زندگی غواړئ کامیابی غواړئ بچی د ستورو په شان ځلول غواړئ او بچی نه د ګلاب ګلونه جوړول غواړئ چې هر سړی بوی کوي والله العظیم د الله دی کتاب سره به کېږي په بل څه سره نه کېږي د صحابه کرامو زندگی وګورئ دا صحابه کرام د دې قرآن د نزول نه مخکې صحابه و که نه خو دوی ته دومره غټه درجه نه وه میلاو شوې هر کله چې د دوی تعلق د الله د کتاب سره پیدا شو نو بیا هر صحابي رضی الله عنه جوړ شو او بیا هر صحابي د الله رب العالمین په نس باندې د هغوی ایمان موږ ته معیار یې وګرځو دومره مقبول ترین خلک وګرځېده چې الله قرآن کې موږ ته د هغوی ایمان معیار ذکر کو فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که د صحابه کرامو په شانتي ایمان هم راوړو بیا به کامیابېږي نه کامیابي لیدلې نشئ نو د دې د وجې نه صحابه کرامو زندګۍ ته وګورئ د قرآن سره تعلق جوړ کړو الله ورته څومره کامیابي ورکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د قرآن د نزول نه مخکې عام انسان عام ابو بکر خو چې کله قرآن نازل شو افضل البشر بعد الانبیاء وګرځېدل کله چې قرآن نازل شو د ابو بکر صدیق تعلق د قرآن سره جوړ شو الله ورته دومره کامیابي ورکړه رضی الله عنهم ورضوا عنه الله ته د رضا اعلان قرآن کې وکړو چې کله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تعلق د قرآن سره جوړ شو نو بیا عام ابو بکر پاتې نشو بیا هغه ابو بکر شو چې الله رب العالمین قرآن کې د صحابي توب اعلان کړی دی اذ قال لصاحبه کله چې محمد رسول الله خپل صحابي ملګري ته ویلي چې کله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تعلق د الله د کتاب سره پیدا شو بیا عام ابو بکر نو بیا هغه ابو بکر ته جوړ شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واخیستل وی ویلي ابو بکر فی الجنه ابو بکر په دنیا کې د جنت زیری در کوم په دنیا کې جنتی انسان
د قرآن سره داسې تعلق جوړ کو چې د الله دا کتاب به لوستل به ول خوند ورکو جړا به ورته کوله د قرآن د الفاظ به چې د کله په خله باندې راوستل خوند به ورته ورکو جړا به ور سره کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې بیمار شو او مرض الموت د الله رسول ته ورسېده نو د الله رسول صحت دومره کمزور شو چې جمع ته نشو راوتلی نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی مروا ابا بکر فليصلي بالناس ازما بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ابو بکر صدیق چې ستا پلار دی هغه ته حکم ورکا چې نن محمد رسول الله دا هغه صحت دومره کمزور دی چې نشي راوته خلکو ته جمع ورکي ابو بکر صدیق ته وایا چې جمع ورکي رش عائشہ رضی الله تعالی عنها ته خپل پلار معلومو هر بچی ته د خپل پلار په باره کې علم وي چې زما پلار د دین سره څومره تعلق لري د دې د وجه نه پلارانو له پکار دي چې په کور کې داسې رهن سهن وکړي داسې کردار اپناو کړي چې د هغه بچی د هغه په نقش قدم باندې روان شي زمونږ استادو په دې معاشره کې پلاران داسې کردار ادا کوي چې وروسته بچی هغه شان روان شي بیا پلار سر ټکوي مولوي صاحب له راځي مولوی صاحب بچه می نسوار کوي سرګټ کی دغه شانتي چرس کی نور شیزونه کوي حال دا د دې پلار نقصان پلاری ماشومتوب کی چې دا ماشومو د لبې 10 روپۍ ورکی بچیا چې دکان نه سرګټ راته راوړه بچی د دې دکان نه راته نسوار راوړه دی بچی چې نسوار راوړل او پلار کې دا نسوار غوتې ور سره لاس کې د چې سرګټ راوړل او د دکان نه را روان دی او دا سرګټ ور سره پلاس کی زه تا نه تپوس کوم ته د عقل خاوند دی الله ذهن درکړی دی دا په استعمال کې راوله د دې ماشوم په لاس کې چې نسوار او سرګټي دا به د دې نسوار او د سرګټو نه څه تاثر اخلي ما سیوا د دې نه چې دا اوس د دې نه ما سیوا بل تاثر اخیستی شي ماشوم به چېرته ووایي دا ګنده شیز دی داسې به وکړي پلار پیسې راکړي دي وایرتم نه دا قیمتي شی دی زما پلار یې استعمالوي زیم سبا استعمالوم او چې سبا دا استعمال شروع کی پلار یې به سر ټکوي چې بچی نه مې غل جوړ شو ډاکو جوړ شو شرابي ته جوړ شو پلانکې ته جوړ شو دستانکې ته جوړ شو اوس خوله مه چینګوه دا ستا د تربیت کمی و دا ستا د کردار کمی و چې تا په کور کې د مونځ صحیح اهتمام نه کوو تا په کور کې صحیح رهن سهن نه کوو تا په کور کې بد اخلاقي کوله تا په کور کې دغه شیزونه کول د خپلو بچو مخې ته بچی به د تا نه څه تاثر واخلي د دې د وجې نه په کور کې د مشرانو ته ویم داسې قدم اوچتوئ دا مه وایئ چې دا کور دی ما څوک نه ویني دلته مستقبل کې تا نه پیښې شه ستا د بچو سره ستا یو نسل تړلی شوی دی یو خاندان تړلی شوی دی څنګه چې ستا قدم وي دقه شانتې به د هغوی قدم وي لهذا په احتیاط قدم اوچت چې خبره کې داسې خبره وکړه چې د بد اخلاقۍ نه پاکئ د کنځلو نه پاکئ د دې دپاره چې ستا بچی کنځله زده نه کړي دا شیزونه یادئ او بیا یې په دې معاشره کې عام کړي زما محترمو زمونږ دا ګمان دی چې دا بد خلک دا جرمونو والا خلک دا نشیان خلک دا بدعمله خلک یعنې دا د نورو معاشرو نه راغلي دي او دلته ژوند کوي داسې نه ده دا زما او ستا بچي دي خو د تربیت کمی د مور او پلار د غفلت د وجې نه غل جوړ شي د مور او پلار د غفلت د وجې نه ډاکو جوړ شي د مور او پلار د غفلت د وجې نه چرسي جوړ شي د دې د وجې نه په دې باندې خاص توجه دا صرف راوړل نه دي د دې تربیت هم په تاسو باندې حق دی نو دا خبره مې ضمني طور سره ذکر کړه چې عائشہ رضی الله تعالی عنها ته خو د خپل پلار پته وه چې زما د پلار خو د قرآن سره تعلق څه ناشنا غونته کېدی زما د پلار خو د الله د کتاب سره تعلق څه ناشنا غونته کېدی د الله رسول ته وایي وایي د الله رسوله ابو بکر ته مه وایه ولې ان ابا بکر ځکه ابو بکر داسې انسان دی رجل رقیق القلب داسې یو سړی دی چې زړه یې ډېر نرم دی هغه چې کله قرآن تلاوت کوي د قرآن تلاوت کوي هغه د قرآن تلاوت سره جاړي وایي دومره جاړي چې د قرآن د تلاوت د خلکو ته پته نه لګېږي د جړا د وجې نه
په ده باندې دا جړه غالب راځي تا به جمع ته مخکې کړی او ده به د قرآن تلاوت شروع کړی او دا به پکې جاړي مخکې به نشي تللی د جهنم تذکره به راځي دا به جاړي تا ته به سوال کوي الله ته به سوال کوي چې الله د جهنم نه پناه راکړه د عذابونو ذکر به راځي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به جاړي لہذا بل چاته ووایه چې هغه جمع ورکړي خو د الله رسول ویلي نه مروا ابا بکر مدقه ابوبکر صدیق ته حکم ورکړه فلیصلی بالناس محمد رسول الله نشي راوته راشه ته جمع ورکړه دې خلکو ته په مونځ باندې ودرېږه امام جوړ شي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تعلق چې کله د قرآن سره جوړ شو نو ته خپله اندازه وکړه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دنیا کې جنتی انسان وګرځي او دا څومره کامیابی ده نوره کامیابی تورې کسبي نه نو که په دنیا کې کامیابی غواړئ په والله العظیم په دې قرآن کې پرته ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ژوند راوسپړه که هر صحابي ګوري د قرآن سره د تعلق د وجې نه هغه ته عزت ملاو شوی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وجلو په اراده د کور نه راوتی او چا ورته ویلې هغه پسې روانې کور کې دې تپوس کړی د خپلې خور حال یې اخیست د خپل اوښې حال یې اخیستی چې رالي چې ګوري هغوی تلاوت کوو د ده د وجې نه یې پټ کړه ده ورته ویلې راوباسه څه شی ویل هغوی ورته ویلې نجسې نه ته ولامبه غسل وکړه د غسل وکړه او بیا چې د قرآن آیاتونه واورېدل ایمان یې راوړو بیا عمر فاروق وګرځېده بیا عمر فی الجنه وګرځېده بیا هغه عمر وګرځېده چې د هغه اراده الله رب العالمین قرآن کریم کې څلور کرته د هغه رایه ته ترجیح ورکړه موافقات عمري چې ورته ویلی کېږي بیا هغه عمر وګرځېده چې د الله رسول ورته ویلي عمره ته چې په کومه لاره ځې شیطان د تا نه تښتي بیا هغه عمر وګرځېده چې د الله رسول ورته ویلي عمر فی الجنه بیا هغه عمر وګرځېده چې د الله رسول فرمایل لو کان بعدی نبی که د ما نه پس بل پیغمبر راتلی نو د پیغمبرتوب او د نبیتوب حقدار به عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا د څه د وجې نه قرآن د وجې نه د صحابه کرامو موږ او تاسو له د پوهولو دپاره یو مثال پکاري کنه هغه مثال د صحابه کرامو سیرت قرآن سره تعلق پیدا شو د ټولو نه کامیاب معاشره ونه ګرځېده د ټولو نه کامیاب خلک ونه ګرځېده د ټولو نه کامران خلک ونه ګرځېده نن هم تاریخ د هغه د سیرت نه ډک دی نن هم د تاریخ اوراق د هغوی د تاریخ لیکلو نه قاصر دي نن هم تاریخ حیران دی هر سړی هغه ته لاس په نښه دی په ګوته باندې دی چې څه ناشنا انسانانو څه ښایسته تعلق و څه ښایسته معاشره وه څه پاکه او کامیابه معاشره وه دا د څه د وجې نه د قرآن د وجې نه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ چې آخره کې شهادت هم د قرآن د تلاوت په وخت کې ورته میلاو شو د هر صحابي واقعه چې راسپړي دته که عزت میلاو شوی دته که شرف میلاو شوی دا که په دې دنیا کې کامیاب ژوند تیر کړی نن چې د تاریخ اوراق د هغوی د سیرت نه ډک دي دا د الله د کتاب د وجې نه د دې د وجې نه اقبال هم په یو شعر کې د هغوی دا منظر کشي کړې ده فرمائی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ آغا صحابہ کرام معززو اغوی دا عزت خواندانو اغوی عزت من خلقو کامیاب خلقو دا یو شی دا وجنا دا قرآن دا وجنا ننچی موتا ذلیلی موتا خواری شرمندی ناکام و نامرادی دا یو شی دا وجنا دا قرآن سر دا تعلق دا پریخیدو دا وجنا دا دی دا وجنا زمان معاشره د تباهی طرف ته روانه ده والله د قرآن د وجې د قرآن د تعلق د کټ کولو د وجې نه زما ستا معاشره تباهی ته روانه معیشت تباهی ته روان دي د قرآن سره د تعلق د نه ساتلو د وجې نه په معیشت کې د سود د راتللو د وجې نه حرام او ناروا شیزونو د عام کېدلو د وجې نه د قرآن نه د لرېوالي د وجې نه په والله العظیم موږ به چېرته ښه ورځ وینو که دا زموږ سوچي چې موږ به خوشحال پاکستان وګورو د ترقی والا پاکستان وګورو او موږ به هغه اوچتو او یورپ او هغه
بيدینو خلکو ته ګورو هغوی خو دغه دنیا الله رب العالمین جنت ګرځولې ده که د هغوی معاشرې ته ګورو او ووایو چې یاره زمونږ دا ملک به هم داسې ترقي وکړي او داسې معاشرې حالات به برابر شي او داسې به وشي او هغسې به وشي یاد وساته ای زما مسلمان زما دا خبره د زړه په دې تخته باندې ولیکه ځان سره او یاد یې ساته چې تر څو پورې د الله د کتاب سره تعلق نو برابر کړي په والله العظیم که مانه ترقي ویني چې تر څو پورې دې قرآن ته نه وي ناست په والله العظیم که خوشحال پاکستان ویني چې تر څو پورې په دې ملک کې د دې قرآن قانون نه راغلی په والله العظیم که تاسو ترقي په نصیب کی که ترقي غواړئ که معاشره غواړئ که امن غواړئ که تعلیم غواړئ او که کامیابی او کامرانی غواړئ په والله العظیم د الله په دې کتاب کې د دې قرآن سره د تعلق کې ده تاسو دا قرآن راواخلئ موږ وایو موږ تاسو ته مثال هم ذکر کوي نن خو داسې دور دی چې هر څه دپاره به مثال ذکر کوي موږ درته مثال هم ذکر کوي د دې نه مخکې په دې ځمکه باندې صحابه کرامو ژوند کړی دی که نه دی کړی هغه صحابه کرام چې یو پاکستان نه چې دغه شانتې په سلونو پاکستان د هغوی په ملکیت کې راتلل دومره وسیع 22 لاک مربع میل چې د هغوی ماتحت او دا نیمه دنیا د هغوی د ملکیت د لاندې وه او دا ژوند یې کړی دی دا معاشره یې تېره کړې ده دا کامیابي ترلاسه کړې ده د روم او د قیصر او د قیصرا خزانې د هغوی لاسته راغلي وي دا د څه د وجې نه راغلي په والله العظیم د قرآن د وجې د قرآن سره د تعلق د وجې نه هغوی لاسته دا خزانې راغلي که ترقي غواړئ ما او تا د ملک سوچ کوو که کور کې ترقي غواړئ کامیابي غواړئ خوشحاله ژوند غواړئ په کور کې د قرآن سره تعلق برابر کړئ خپل بچي دې قرآن سره کښېنوئ دې قرآن سره یې ملګري کړئ د دې تعلق د بچو سره جوړ کړئ چې دا د الله کتاب دی بچیه الله په دې آیات کې دا ویل غواړي بچیه دې باندې به عمل کوو داسې به کوو هغسې به کوو په نرم انداز باندې خپلو بچو ته د قرآن تربیت که تاسو یې نشئ کولی خپله هم راشئ د خپلې کور زنانه هم رالیږئ مدرسو ته او دغه شانتې بچي هم رالیږئ چې د الله دا کتاب زده کړي دویمه مرحله هغه د مرحلة البرزخ ده چې د قبر دا مرحله ده که په دې کې یو سړی کامیابي غواړي په دې کې یو سړی کامراني غواړي چې وایي زه دې کامیاب شم ما ته دې د قبر د عذابونه میلاو نشي په قبر کې هم دې زه د راحت والا ژوند تېر کړم د سکون والا ژوند تېر کړم د الله دا کتاب سره د تعلق پیدا کړي د ده قبر به هم د خوشحالو نه ډکي د کامیابو نه ډکي او د ترقو نه ډکي حدیث کې راځي مشهور حدیث دی کله چې یو بنده وفات شي او په قبر کې دا کېنولی شي کېښوستلی شي نو دته دوه ملایک راځي یو ته نکیر ویلی کېږي بل ته منکر ویلی کېږي د ده نه درې تپوسونه کوي اولنی تپوس دې دا کوي من ربک رب دې څوک دی که نیکعمله انسان یې او ښه اعمال یې کړي په دنیا کې د الله بندګي کړي نو په قبر کې به ووایي ربي الله زما رب خو الله دی او که دغه شانتې ګناهګاري فاسق او فاجري کافري منافقي او دا دنیا کې ژوند د الله نه په غفلت کې تېر کړی نو به وایي لا ادري ما ته خو پته نشته زه خو رب نه پېژنم اره څه په باره کې زما نه تپوس کوې لا ادري ما ته پته نشته الله دې وکړي چې موږ لا په قبر کې په داسې حالت کې دا نکیر او منکر راشي چې زموږ په خوله دا جواب جاری شي ربي الله چې زما رب الله دی د دې جواب نه مخکې به هغه الله پېژندل غواړي د هغه د کتاب سره به تعلق برابرول غواړي هله به دې قبر کې جواب صحیح ورکړي دویم تپوس به ترې کوي ما دینک دین دې څه شی د کوم دین پیروکار وي په کوم دین دې عمل کړی دی دریم تپوس به دې کوي من نبیک نبی دې څوک په بعضې روایاتو کې راځي ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم د هغه سړي په باره کې څه وایې چې الله تاسو ته پیغمبر رالیږلی او د هغه په باره کې ستاسو څه خیال دی که د هغه پیغمبر طریقې هم منلې وي او رهن سین هم د هغه د طریقو برابر کړی و نو په خوله باندې به جواب ورکوي او که د هغه نه خلاف و نو بیا دا تصور کې مه راوله چې دګینې دا ووایه چې زما هغه خو زما نبي او زما پیغمبر چې کله دا درې جوابونه نیکعمله انسان ورکي او دا پکې کامیاب شي نو ملائک به د ده نه بل څلورم تپوس کوي ضمني طور سره او ورته وایي به تا دا څنګه صحیح جوابات ماله راکړه دا ولې
دا په څه وجه باندې ستا صحیح جوابات دا روغ جوابات چې دې ما ته راکړه دا برابر جوابات چې دې ما ته راکړه په دې قبر کې چې ته کامیاب شوې په سوال او جواب کې پاس شوې دا ولې دا به ورته وایي زما په دنیا کې د الله د کتاب سره داسې تعلق و قرأت کتاب الله ما په دنیا کې د الله د کتاب سره قرآن سره تعلق ساتل قرأت دا مې لوستل د سهار د مونځ نه پس به ورته ناستم ماخوستن به ورته ناستم مازدیګر به ورته ناستم خپل بچي مې د الله د کتاب د زده کړې ته کېنولي وآمنت به او په دې قرآن مې ایمان هم راوړی فصدقت به د دې موافق زندگی مې تېره کړې ده ځکه مې کامیاب جوابات درک ځکه پکې کامیاب شو نو د قبر زندگی که کامیابیږي په څه سره په قرآن کریم سره او دغه شانتې درېیمه مرحله چې زما او ستا مخې ته را روانه ده هغې ته د برزخ مرحله ویلی کېږي د آخرت او د محشر مرحله ویلی کېږي مرحله الاخره د دې قبرونو نه پس به ما او تا د الله مخې ته پیش کېږو د قیامت سخته ورځ به دومره سخته ورځ به الله به دومره په غصه کی دومره به په قهر کی دومره به په غضب کی چې انبیا به د هغه مخې ته نشي راتلی خلک به په دې میدان کې ولاړي نور به د یو میل په فاصله کې او په دې سخت حالت کې به د دې ورځې د دهشت او د سختوالي اندازه د دې نه ولګوي حدیث کې راځي وایي دا خلک او دا بندگان به په ولاړه باندې ستړي شي دا ودرېدل به ځان له یو عذابي او دا به راټول شي او مشوره به وکړي چې د آدم علیه السلام خواته به لاړ شي او ورته وبوي چې ته اول البشر الله په خپلو لاسونو پیدا کړی اولنی بشري او سوال به ورته وکړو چې الله ته ووایه الله اوس حساب شروع که خو شروع یې که د دې سختۍ نه مو بس دومره سخته ورځ به په دغه سخته ورځ که ته غواړې چې زه کامیاب شم که ته غواړې چې زه کامران شم که ته غواړې چې زه سر مې اوچتي سترګې مې اوچتي دنیا کې د الله د کتاب سره تعلق پیدا کړه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه سخته ورځ باندې به دوه شیزونه د الله مخې ته راشي الصيام والقرآن یأتیان دواړه به راشي یشفعان للعبد یوم القیامه د قیامت په ورځ به د الله مخې ته روژه او قرآن را رواني روژه به الله ته وایي ای رب العالمین ای ربي ای زما ربا ای رب العالمین زه روژه یم چې په رمضان المبارک کې تا په خپلو بندګانو باندې فرض کړی وم ای الله زه هغه روژه یم چې ستا بندګانو باندې فلیک یم زه نیولم دغه روژه به الله ته وایي منعت الطعام والشراب والشهوة ای رب العالمین زه روژه دا خواهش او سپارش تا په خدمت کې پیش کومه چې دې بنده دا بنده ما په دنیا کې د خوراک نه منع کړو د سکاک نه مې منع کړو او د شهواتو د پوره کولو نه مې منع کړو زه تا ته درخواست کوم تا ته سپارش کوم چې الله دې روژهدار په حق کې دا روژهدار جنت ته داخل کړه الله ته به دا خواهش کوي فشفعني الله زما سپارش د دې حق کې قبول کړي قرآن به م راشي الله ته به ودرېږي الله ته به وایي ای ربي ای زما رب العالمین ای رب العالمین ای رب رحمانه قرآن به د الله مخې ته ولاړي په دغه سخته ورځ باندې او الله ته به وایي الله زه تا ته دا درخواست کوم ای زما رب العالمین منعته النوم باللیل دا ستا بنده چې ستا مخې ته ولاړ دی زه قرآن د ده په خدمت د ده په سپارش کې ستا مخې ته ولاړ یم منعته النوم باللیل دا هغه بنده دی چې د شپې په توره تیاره کې به خلک وده وو دا به راپاڅېدل په تهجدو کې به یې زه لوستلم دا به الله ته وایي الله ټول بندګان به غفلت کې او کارونو کې مصروف وو الله د چا به د چا سره مشغولتیا وه دا هغه بنده دی چې د ما سره مشغولتیا وه او ستا کتاب به یې راخیستل زه قرآن کریم تا ته سپارش کوم چې الله دا بنده جنت ته داخل کړه او زما سپارش د دې په حق کې قبول کړه څه مو خیال دی چې روژه او قرآن الله ته سپارش وکړي الله به دا سپارش نه قبلوي حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي فیشفعان الله به د دې دواړو سپارش قبول څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره خوش قسمته به هغه خلک څومره کامیاب او کامران به هغه خلک چې په دغه سخته ورځ د الله کتاب ولاړي او الله ته وایي الله دې سړي زما سره تعلق خپل بچي ما ته راوستي او کېنولي
په دنیا کې زما تلاوت کو الله د زندگی د قرآن موافق وا الله د کور ماحول د قرآن موافق الله د په قرآن باندې عمل کو قرآن یې لوستل قرآن یې ملګری ګرځولی او قرآن یې سینې ته رانږدې کړی قرآن به الله ته سپارش او الله به د هغه سپارش قبلوي او دا بنده به جنت ته داخلوي څومره د سعادت خبره ده والله العظیم زما محترمو اسانه نسخه یو سړی وایي ډېر په لنډه جنت حاصلول غواړم او کامیابي حاصلول غواړم بس د الله دا کتاب راونیسي د الله دې کتاب کې کامیابي پرته درې مرحلې ما ذکر کړي مرحله الدنیا په دې کې کامیابي په څه سره ده په قرآن سره مرحله البرزخ د قبر دی ژوند په دې کې کامیابي په څه سره ده د الله دې کتاب سره ده او مرحله المحشر مرحله الاخره په آخرت کې کامیابي د څه سره ده د قرآن کریم سره دا وجه ده چې د الله رسول خپلو ملګرو ته ما او تا ته امتیانو ته فرمایلی دي اقرأوا القرآن قرآن بار بار لولئ د قرآن تلاوت کوئ قرآن سره ملګرتیا جوړه کړئ دا قرآن سینې ته رانږدې کړئ په قرآن عمل شروع کړئ قرآن ته بچي کېنوئ اقرأوا لولئ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه دا به د قیامت په ورځ د خپل ملګري په حق کې سپارشي راځي الله ته به سپارش غواړئ چې د قیامت په ورځ الله دا قرآن کریم ستاسو په حق کې سپارشي وګرځي نو په دنیا کې د قرآن سره تعلق پیدا کوو به کنه انشاءالله یو خو زما او ستا سرسري تعلق دی چې یاره رمضان المبارک راغلی او په دې کې قرآن راواخیستل او تلاوت هم وکړه او چپ هم کړه او سینې ته هم رانږدې کړه یا که ناوې روانئ او ناوې سره په ډولۍ کې کېښوستل او د کوره پورې لاړ شي د دې دپاره چې دا کورنۍ بختوره شي دا ښادي بختوره شي یا که زما او ستا لانجه راغله راواخلو قسم دپاره یې کېږدو یا که ما او تا کاروبار شروع کو نوی کور هم جوړ کو خلک راوغواړو طالبان راوغواړو د مدرسې نه یو څو ماشومان راوغواړو او یو سپاره لاس کې ورکو د دې دپاره چې قرآن کریم د وجې نه زما په کور کې برکت راشي ای زما محترمو زما او ستا تعلق صرف دومره قدر د قرآن سره دی که ډېرې په میاشت کې رمضان کې صرف راغلی یا د قسم دپاره راغلی یا ناوې سره د ډولۍ دپاره راغلی او یا د دوکان د برکت دپاره راغلی داسې ده که نه ده لاړ شه په ډېرو کورونو کې به قرآن پروت وي په والله العظیم په قرآن باندې دوړې پرتې په والله العظیم په قرآن باندې ګردونه پراته دي په قرآن باندې جالې جوړې شوي دي دا زه خبره داسې نه کوم چې ګینې هسې دعوه مې ده قسما بالله درته ښودی شم په بعضې جماعتونو کې د خلکو د قرآن سره داسې معامله ده چې جماعت د الله کور دی حال دا چې دلته د اجر ډېر ناشنا فضیلت دی د الله رسول فرمایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله کله چې یو قوم د الله په کورونو کې په یو کور کې راجمع شي د څه دپاره یتلون کتاب الله د دې دپاره چې د الله د کتاب تلاوت وکړي ویتدارسونه فیما بینهم او خپل منځ کې یو بل ته د دې درس تدریس وکړي دا نن چې لږ شروع دی نو الله څلور انعامات د دوی دپاره کوي څو انعامات څلور یو انعام دا دی چې دغه مجلس ته الا نزلت علیهم السکینه سکونت په دغه مجلس باندې نازلیږي وغشیتهم الرحمه رحمت الله رب العالمین راولیږي او دغه مجلس نه تاو شي او دا ټول مجلس په رحمت کې د الله مصروف شي او ډوب شي او دغه شانتي وحفتهم الملائکه د الله نورانی مخلوق ملائک راشي او د داسې مجلس نه غیر چاپیر دایره واچوي غیر چاپیر ته کښېني د دې دپاره چې دې مجلس والاو ته څوک نقصان ونه رسي او وذکرهم الله فی من عنده او د دې مجلس ذکر الله رب العالمین په اسمانونو کې کوي څومره لوی اجر دی په قرآن په مسجد کې د قرآن د تلاوت دی که نه دی په مسجد کې د قرآن درس ته د ناست ډېر مساجد موږ لیدلي دي او ډېر مساجد داسې شته چې تاخچه کولاوه کې په قرآن به دوړه پرته دا قرآن به زمونږ او ستاسو په حق کې سپارش وکړي چې ما او تا قرآن سره دا عمل کړی چې په قرآن دوړه پرته ده قرآن د ګرد نه ډک پروت دی قرآن په کور کې په تاخچه کې په داسې کپړه کې بند دی که هغه کپړه دې وڅنډله نو دا ګیر چاپیر دا ټول ځای به د دوړو ډک دا قرآن د دې دپاره راغلی حدیث کې هم راځي دا قرآن به یا ستا دپاره حجت جوړېږي
او حجت علیک یا بستا خلاف حجت جوړیږي که په کور کې د قرآن د دوړو ډک پروت و که په کور کې د قرآن باندې ګرد او غبار پروت و قرآن دې نه راخستل په ورځ کې تا ته الله توفیق نه درکو چې یاره ته د الله دا کتاب راواخلې او د دې تلاوت وکړې دا یاد وساته دا قرآن به د قیامت په ورځ ستا خلاف ګواه جوړ شي قرآن کې الله فرمایي رسولان به هم ستا خلاف ګواهي ورکوي رسول به راشي الله ته به وایي وقال الرسول یا ربي د الله رسول به راشي نبي علیه السلام به راشي الله ته به وایي ای زما ربه ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے الله کم کتاب او کم قرآن چې تا په ما نازل کړو اته چې ما لرا کړو او ما دې خلکو ته بیان کړو الله ټول ژوند مې د قرآن په تبلیغ کې تیر کړو دې امت ته مې هغه قرآن رسولی زما دې امت هغه قرآن شاته غورځولی د قیامت په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ او ستاسو خلاف دا ګواهي د الله مخې ته پیش کړي اوس هم خپله خوښه ده که غواړئ چې د رسول الله ګواهي ستاسو خلاف پیش دا قرآن په تاسو باندې دلیل ستاسو خلاف دلیل وګرځي نو د قرآن سره به غفلت او که غواړئ چې دا قرآن ستاسو سپاره شي وګرځي او ستاسو دپاره دلیل وګرځي د نجات نو د دې سره تعلق برابر دا راواخلئ دا دوړې ته صفا کوي سینې ته یې رانږدې کوي دا لږ کولاو کوي دا وګورئ چې الله څه ویل غواړي الله د څه دپاره رالیږلی الله په دې کې د موږ نه کومه مطالبه کوي الله په دې کې څه ویل غواړي زما محترمو چې کله تاسو د قرآن په ترجمه باندې پوه شئ دا خبره درته ضمني طور سره کوم انشاءالله فایده به درکړي د قرآن د ترجمې سره شوق پیدا کړي په دې مسجد کې به هم د قرآن ترجمه کېږي که نه کېږي په دې علاقه کې چې څومره سپین ږیري ځوانان او دغه شانتې ماشومان دي چې یو هم د قرآن په ترجمه کې ګورې کور کې کېننئ چې د قرآن ترجمه و دلته اوسئ د قرآن سره داسې تعلق پیدا کوي چې د دې په معنا او په مفهوم هم پوهېږئ که نه په دنیا کې واحد زه دا خبر عرضه کې کوم واحد هغه مظلوم کتاب دی چې موږ یې وایو منو خو پوهېږو په نه موږ وایو دا قرآن ما منلی دا الله کتاب دی خو څه دي پکې پته راته نشته داسې به تا څوک لیدلی چې دا دعوه کوي چې یاره دا کتاب زما خوښ دی دا زه منمه دا زه لولمه او په معنی یې نه پوهېږي څوک هم کتلی دی لاړ چې د عصري علوم چې چا کړي دوی ته ووایې که یو کتاب دی ته یې وایه چې دا منمم او په دې باندې مې ایمان هم دی او دا ګورم هم او لولم هم او ما ته یې پته هم نشته چې په دې کې څه شي هغه به درته وایي قمقل چې ته په یو کتاب پوهېږې نو څه لپاره یې راخلې داسې به وایي که نه وایي ما ورته د قرآن سره دا تعلق پوهېږو په نو تلاوت یې کوو د قرآن ترجمه هم زده کوي زما د خبرې مطلب دا نه دی چې ګینې تاسو تلاوتونه پرېږدئ نه د تلاوت سره سره د قرآن ترجمه هم زده کوي چې د قرآن ترجمه هم زده شوه بیا د تلاوت خوند وګوره چې دا تلاوت څومره خوند کوي چې کله ته د قرآن آیاتونه لولې په قرآن کې الله رب العالمین کله لهجه سخته کړي کله د الله رب العالمین لهجه سخته د غصې والی کله د الله لهجه نرمه کله الله خپل بندگانو ته د جنت ذکر کوي کله د جنت میوې ذکر کوي کله بشارتونه ذکر کوي کله الله رب العالمین بندگانو ته تخویف ذکر کوي چې بنده د دې شي نه ځان وساتي د دې نه ویریږه ګورې جهنم دې د هغې نه ویریږه عذابونه دې د دې نه ویریږه زما د قهر نه ویریږه بیا به د قرآن تلاوت تعالی خوند درکوي ته به پوهېږي ما نه الله څه غواړي ما ته الله څه ویل غواړي که بیا دې په دنیا کې هېڅوک هم ملګری نه او قرآن دې کولاو کو او د دې آیاتونه تا لوستل دا یو ځان له ملګری دی هغه ملګري د دې نه ښه واقف دي چې جیلونه تیر کړي دي او په دې ترجمه پوهېږي د جیل ماحول داسې چې څوک پکې نه او تا ته د قرآن ترجمه زده او ته یو ګوټ کې کښېنې او د الله دا کتاب راواخلې او کولاوې کړې او ته قرآن شروع کړې هغه ملګرو نه تپوس وکړه چې کوم څه خوند کوي کوم لذت دی په دې کې والله د الله خبرې دي یار الله رب العالمین په دنیا کې چې دا څومره لذتونه دي د الله پیدا کړي دې خو زما ستا ایمان دی دا څومره د خوند شیزونه دي دا چا پیدا کړي الله پیدا کړي د هغه الله په خبرو کې به څومره لذت پروت هغه د لذت خالق د هغه په خبرو کې به څومره خوند پروت نو که دا خوند حاصلول غواړئ د قرآن ترجمه وکړئ د قرآن سره تعلق برابر کړئ الله به په دنیا کې کامیاب کړي هم به په قبر کې کامیاب کړي هم به په آخرت کې کامیاب کړي د الله رب العالمین نه دعا کوو
چې الله دې موږ په دې درې وانو مرحلو کې د قرآن په ذریعه سره کامیاب کړي. الله دې زموږ تعلق د قرآن سره پیدا کړي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې د قرآن درسونو ته کینو. الله دې توفیق راکړي چې د قرآن نه فائدہ واخلو. الله دې توفیق راکړي چې دا قرآن عملي کړو. الله دې توفیق راکړي چې خپل بچي قرآن ته کینو. الله دې توفیق راکړي چې دا قرآن مجید په خپل کورونو کې د دې تلاوتونه شروع. الله دې توفیق راکړي چې خپل زنانم قرآن مجید ته کینو. الله دې موږ له په دې باندې د عمل توفیق هم راکړي. الله دې د محمد رسول الله د تابعداري توفیق هم راکړي. او الله رب العالمین دې زموږ د معاشره او زموږ د ملک د قرآن په دې قانون باندې په دې باندې منور کړي. الله دې زموږ هغه ارمان پوره کړي چې په دې ملک د قرآن قانوني او فیصلې په قرآن باندې کیږي. الله دې زموږ او ستاسو محشر په میدان کې د دې قرآن په ذریعه سره سپارښت وګرځي. زما محترمو د کومو بچو چې ختمونه شوي دي هغوی ته زه مبارکي ورکوم چې دا قرآن مجید دی الله ستاسو د پاره د فایدې ذریعه وګرځي. الله دې مخکې ترقي درکړي. الله دې علم نافع درکړي او د هغوی مور او پلار ته ډېره مبارکي ویم چې ډېر سعادتمن خلک وي، ډېر خوش قسمته خلک وي چې الله توفیق درکړو بچیم قرآن ته کېنول. والله العظیم دا یو عظیمه کامیابي ده. که ما ته څوک ووایي په دې دنیا کې چې یاره پلانکې د امریکې صدر شو په والله که دونه په خوشحاله شو. خو که دا راته وویلی شو چې د پلانکې بچي قرآن یاد کړي، قرآن یې حفظ کړ، قرآن یې په ناظره باندې ویل، داسې شوه چې دا د ټولې دنیا بادشاه وګرځېد. ځکه چې د دې دنیا بادشاهت خو څه عرضي غونته کې دي. د آخرت بادشاه د آخرت زندگی هغه قایمي زندگی ده او دائمی زندگی ده. د هغه زندګۍ دپاره تیاری پکار ده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.